د انګلنډ ټېسټ افسانوي څیره جېمز انډرسن نن خپله وروستۍ نړیواله لوبه کوي. د انګلنډ د ټېسټ لوبو مخکښ او افسانوي لوبغاړی خلاف چټک توپ اچوونکی جېمز انډرسن چې په جېمي انډرسن هم مشهور دی، نن په لارډس لوبغالي کې د ويسټ انډيز پر وړاندې خپله وروستۍ نړیواله ټېسټ لوبه ترسره کوي. نوموړي شاوخوا میاشت مخکې خپله استعفا اعلان کړې وه او ویلي وو چې وروستۍ لوبه به یې د ويسټ انډيز پر وړاندې وي. جېمز انډرسن په ټوله کې د ټېسټ کرکټ یوه مخکښه څیره ده او د نوموړي په استعفا سره به نه یوازې انګلنډ بلکې ټول ټېسټ کرکټ یې د نشتون تشه احساس کړي. جېمز انډرسن تر دې دمه ټولې 180 ټېسټ، 194 ورځنۍ نړیوالې او 19 شلوریزې نړیوالې لوبې کړي چې د ټېسټ په 343 پاڼیو کې 200 وکټې، د نړیوالو ورځنۍ لوبو په 190 پاڼیو کې 269 وکټې او د نړیوالو شلوریزو لوبو په 19 پاڼیو کې 18 وکټې اخیستې دي. نوموړي په ټېسټ فارمټ کې په یوه پاڼۍ کې تر ټولو غوره توپ اچونه کې د 42 منډو په ورکولو سره 2 وکټې اخیستې او 32 ځله یې 4، 32 ځله 5 او 3 ځلې 10 وکټې اخیستې دي. جېمي د انګلنډ او استرالیا ترمنځ په 6 ټېسټ سیالیو کې هم یو له بریدګرو توپ اچوونکو دی او له دې وروسته به انګلنډ له جېمي پرته د خپل سرسخت سیال پر وړاندې له څه ناڅه ستونزو سره مخ وي.